د کرونا وایروس. آیا د کرونا وایروس رښتیا هم په هغه ډول خطرناک دی چې د غربي رسنیو په اساس راپور کیږي؟ آیا رښتیا هم دغه تصاویر په چین کې د جسدونو د یوې لویې سوځېدنې څخه نمایندګي کولی شي؟ آیا د مړو شمېر رښتیا هم د هغې اندازې څو چنده لوړ دی چې د چین د رسنیو په اساس راپور کیږي؟ دا او د ته ورته پوښتنې په همدې ویډیو کې حل شوي دي. که تاسو غواړئ د ته ورته نورې خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو د دې لپاره تاسو اړ یاست چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ د هر نوې ویډیو څخه خبر شئ. د برتانیا سان ورځپاڼې تازه په تازه یو تصویر خپور کړی چې د فضایي سپوږمکۍ لخوا اخیستل شوی. په دې تصویر کې لیدل کیږي چې د چین د دوو کرنتین شویو ښارونو ووهان او چونګکینګ کې د سلفر ډای اکساید د غاز یوه لویه اندازه تولید شوې ده. دا غاز د یو انسان د جسد څخه هغه وخت زیات تولیدیږي چې د انسان وجود د اور خوراک شي او وسوځول شي. دا رسنۍ د دې تصویر په خپرولو ادعا کوي چې ممکن په چین کې د کرونا وایروس د مړینې ارقام هغه ډول نه وي چې د چین د رسنیو په اساس راپور کیږي او په ورته وخت کې د ډیلی مرور ورځپاڼه هم عین ډول ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې او غربي رسنۍ د چین د رسنیو په اساس د کرونا وایروس له امله د مړو د شمیر په خپاره شویو ارقامو باندې شک لري او دوی فکر کوي چې ممکن د کرونا وایروس له امله په چین کې د مړو شمیر ډیر زیات وي. د چین د هوا پیژندنې اداره د وبانې په صادرولو سره دا خبره رد کړې ده. د دوی د راپور په اساس د چین په هوا کې د سلفر ډای اکساید مقدار په 1 متر مکعب کې د 4 څخه تر 8 میکروګرام پورې ده. نه دا چې ادعا کیږي دا مقدار په 1 متر مکعب کې 1300 میکروګرام ته رسیدلی. اما حقیقت څه دی؟ دا تصویرونه د سان ویب سایټ چې wendy.com یې پته ده ترلاسه کولی شئ. لومړی دا چې دا تصویرونه هغه ډول چې رسنۍ ادعا کړي د سپوږمکۍ پر مټ نه دي اخیستل شوي بلکې دا تصویرونه د جیوز 5 یا های ریزولوشن ګلوبل اټموسفیر ماډل په اساس جوړ شوي چې د امریکا د ناسا ادارې لخوا رهبري کیږي او د کمپیوټري ماډل پر مټ د ځمکې د اټموسفیر تغیرات ښیي او کوم مقدار چې د سلفر ډای اکساید په دې تصویر کې ترلاسه شوی ممکن د براورډ او اندازې د غلطۍ له امله زیات په پام کې نیول شوی وي. معمولا دا ماډل هغه وخت د اټموسفیر د تغیراتو اندازه مشخص کولی شي چې د اټموسفیر د بدلون منابع وپیژندل شي او اندازې باید معلومې وي. نو ځکه ډیره لرې ده چې د دې موډل پر مټ موږ وکولی شو بدون له لومړنیو اندازو یعنې د مړو ورکولو په هوا کې د سلفر ډای اکساید اندازه ترلاسه کړو. همدا ډول یو بل ویب سایټ چې په عین ډول د ځمکې اټموسفیر مطالعه کوي که په دې ویب سایټ کې د سلفر ډای اکساید اندازه وکتل شي هغه ډول نه ده چې د سان ورځپاڼې لخوا خپره شوي. همدا ډول که د دې ویب سایټ د تیر کال ارشیف ته مراجعه وکړو کوم چې په چین کې د کرونا وایروس شتون نه درلود په هغه وخت کې هم د سلفر ډای اکساید مقدار 1583 میکروګرام و کوم چې اوس دی. د ایټالیا هیواد د پوهنتون د یو استاد په وینا کومه اندازه چې د سلفر ډای اکساید چې په دې تصویر کې ښودل شوي که د یو انسان د جسد د سوځېدو په اساس د تولید شوي سلفر ډای اکساید سره مقایسه کړو نو د دومره اندازې سلفر ډای اکساید د ترلاسه کولو لپاره باید 1 میلیون جسدونه وسوځول شي کوم چې داسې نه ښکاري. په هر حال دا چې د کرونا وایروس څومره خطرناک دی په دې اړه لا هم شکونه شته اما په دې کې شک نشته چې دا وایروس په ډیره تیزۍ سره نورو هیوادونو ته رسیدونکی دی او ډیر زر انتقال کوي. اما دا چې د مړینې ګراف یې څومره لوړ دی او څومره خطرناک دی زیاتره خلک فکر کوي چې غربي رسنۍ قصدن غواړي چین په اقتصادي لحاظ له پښو وغورځوي نو ځکه کوشش کوي چې دا وایروس ډیر خطرناک معرفي کړي کنه د دې وایروس په نسبت په نړۍ کې نور خطرناک وایروسونه هم شتون لري. خو دا معنا هم نه لري چې تاسو د دې وایروس په وړاندې بې تفاوته پاتې شئ بلکې تاسو باید د دې وایروس په وړاندې تر هر چا وړاندې جدي او قوي وقایوي سیستم جوړ کړئ خو په رواني لحاظ باید دومره تشویش ونه کړئ کوم چې د رسنیو لخوا راپور کیږي.